السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپلې د نامې ډي پي جوړه کړئ. مطلب ستاسو په نامه کې اوله کې ای راځي یا ای ټو زیډ چې کوم هم لفظ راځي د هغې تاسو ډېر ښایسته ډي پي چې ده هغه جوړولی شئ. دغه شان د وال پیپر هم لګولی شئ، ملګرو سره هم شیر کولی شئ، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر باندې. قدرمنو ډېر ښکلې ډي پي او ډېره خوندورې ډي پي تاسو څنګه جوړولی شئ. نو هغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې یو ډیکیشن راځي که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به دغه اپلیکیشن تاسو ډسکرپشن نه یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن ته خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اولنی آپشن دی کریټ ډي پي. ټیک ده، کریټ ډي پي چې راغلی دلته کې دا وګورئ مختلف ډیزاینونه یې تاسو له راکړي دي. کم یو کې تاسو خپله ډي پي جوړول غواړئ، نوم لیکل غواړئ، سمپل هغه به تاسو سلیکټ کړئ. مثال په طور ما دغه یوه سلیکټ کړله، دا وګورئ تاسو ته بلته کې ښه واضح ښکاري، دا ای دی. صحیح ده، دلته کې اوس څه وایي انټر یور نیم لیټر. اوس مثال په طور ستاسو د نوم کم لفظ چې دی هغه کم یو دی نو هغه به تاسو دلته کې ولګوئ. اوس لاندې که راشئ تاسو فونټ سټایل مطلب د لیکلو کم انداز چې دی وګورئ دا دی. اوس راشئ کلر له، نو کلر به یې تاسو د دې ځایږي نه څه کوئ چینج کوئ. فونټ سټایل د دې ځای نه چینج کېږي او کلر یې د دغه ځایږي نه څه کېږي چینج کېږي. دا وګورئ تاسو د بیکګراونډ ته وګورئ، ډېر ښایسته او ډېر خوندور چې دی هغه جوړیږي. دې نه علاوه پوره نوم پکې هم لیکلی شئ چې کوم تاسو غواړئ. نو دغه شان د تاسو کوم پوره نوم چې دی هغه هم لیکلی شئ. خپل که تاسو غواړئ چې خپل پوره نوم ډي پي جوړه کړئ نو هغه هم په دغه طریقې سره تاسو لیکلی شئ. نو قدرمنو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او امید لرم چې خوښ شوی به مې وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.